ما درته ویلو چې بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد دی او الله پکې ډېر پیغمبران را لیږلي دي، خو د ټولو نه د بني اسرائیلو دپاره چې کوم لوی پیغمبر او د نبی علیه السلام نه پس به د هغه لوی امت جنت ته داخلیږي هغه حضرت موسی علیه السلام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما ته الله د محشر ورځ او جنت ته چې کوم خلک داخلېدل دا راته الله وښول. وی ما ولیدل چې بعضې پیغمبران یوازې روان دي، هېڅوک ورسره نشته، بعضې سره یو کس دی، چا سره دوه کسان دي، چا سره یو ډله ده. پیغمبر ته مخکې روان دی او ډله ورپسې روانه ده. یو ډېر لوی ډله مې ولیدله چې هغه جنت ته روانه وه، نو ما دا خیال راغی چې دا جوړ زما امت دی. نو جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا ډله د چا ده؟ وی دا موسی علیه السلام په خپل امت کې روان دی او دوی جنت ته ځي. وی بیا مې یو ډېره غټه ډوله ولیدله، سد الافق کې دا ټوله د اسمان غاړه یې ډکه کړې وه. وی ما ته جبریل علیه السلام وویل چې دا ستا امت دی او د ټولو نه په زیات تعداد کې به ستا امت الله جنت ته داخلوي. دې نه معلومه دا شوه چې د موسی علیه السلام د امت نه به هم یو لوی حصه هغه خلک چې په موسی علیه السلام ایمان راوړی دی او شرک او کفر یې نه دی کړی او د موسی علیه السلام سوچه تابعداري یې کړې ده، نو ابه په زیات تعداد کې زمونږ د امت نه پس په زیات تعداد کې په ډېروالي کې زمونږ د امت نه پس دا به جنت ته ځي. خو ناکردی دي خلکو ډېرې کړي دي او داسې حرکتونه یې کړي دي چې د هغې مثال به هم تاسو پیدا نه کړي. دومره خطرناک خباستونه یې کړي دي. لکه یو خباست د هغوی چې رب العالمین په قرآن شریف کې ذکر کړی دی هغه دا دی. دوی کې یو سړی او مورخین مې نوم لیکلی دی عامیل. د هغه یو وروارو د دې عامیل لور یې غوښتله چې ما له دا خپله لور د تره دا لور دا په نکاح راکړه. هغه ورته انکار وکړ چې نه درکړو. دا د انسان خوښه ده، چا له لور ورکوي او چا له یې نه ورکوي. هر انسان سره د خپل اولاد فکري، د بل ورسره فکري. بعضې وخت یو سړی خوښي یو ځای خوښي، ماحول داسې وي چې هغه برابر ني، نو دې کې څه جنجال نه دی پکار، خو به هر کیف هغه الګ جنجالي و. هغه تره ته په زړه کې واچوله چې ما له خو دې تره دا لور رانقله او هر وخت چې به نو زه به دې نه پرېږدم، دې به وجنم. وخت پکې تیر شو سازش او سکیم یې ورته جوړ کړه. دا ترې چې ته ځنګل ته تللی و دې ورپسې لاړ او په هغه ځنګل کې یې مړ کړه، روارې لګي شو ترې مړ کړه. په داسې طریقه باندې مړ کړه چې هغه څوک ته خبر نه شو، پته ونه لګېدله. او بیا ترې مړ کړه او چورلټ بیا چونکې دی ترو، نو بیا منډې مو والې د ما تره چا وجلی دی؟ د دې بدل باله پرېږدم نه. کله په یو دعوه کله په بله دعوه خبره دې ته ورسېدله چې شکونه پکې زیات شو او دوی خو 12 قومه. ما تاسو ته مخکې ویلو چې 12 قومه دي، 12 یې چینې دي. نو یو قوم په یو دعوه کوي او بل قوم په بل دعوه کوي. دې ته خطره ورسېدله چې ممکن ده د قومونو په منځ کې جنگ جوړ شي او د موسی علیه السلام امت دا په لوی اختلاف کې پریوزي. ځکه دا ټول یو ځای په وادي تیه کې اوسېدل. هغه صحرا کم چې صحرا د بحر قلزم نه دوی پورې وتل او د هغې یو طرف شام سره لګېدلی دی، بیت المقدس علاقې سره، او وادي سینا چې کوم کوهي تور دی بل طرف هغې سره لګېدلی دی. لویه دشته ده او لوی بیابان دی. دا هغه وخت چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د خپل امت سره په دې دشت و بیابان کې دیره دي. من او سلوا وله راځي، ما درته مخکې جمعه کې ویلي. او سورې پې وریځ کوي، جامې یې نه زړېږي. الله پې دې احسان کړی، نه به یې جامې خیرنېدلې او نه به یې جامې زړېدلې. هېڅ قسمه دا مسله پکې نه وه. نه جامې خیرنېږي او نه جامې زړېږي. او ښکلې مزېدار آب و هوا ده، خشته اوبه وله خدای د معجزې د موسی علیه السلام پیدا کړي دي. د کاڼي نه 12 چینې روانې دي چې هر قوم ته خپله چینه بیږي. هلته یو خباست لا بله مو من او سلوا دا سیسی به وله راتلې دا مړزان خو نه دي زموږ علما مړزان لیکي انډیا والا. او ما تاسو ته ویلو چې دا سیسی به غوښه خوږی او د مړز نه غټې کمترې برابري تقریبا کورکوړې عمرې. نو پیغمبر موسی علیه السلام ورته وی چې دا ګورې ذخیره کوی ما څه کوی په زړه غوښه چې تاسو یې ځان له ذخیره کوی تازه دله راځي که نه. نو دا سپیرو ما خو ویلو چې د دې خباستونو سپیروتوب مې راته ویلي دوی به هغه غوښې ځان سره سبا او بله ورځ دپاره ذخیره کول چې ته خلاص یې نه شي او بند یې نه شي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
حدیث کې راځي وی که بني اسرائیلو دغه غوښه نه ذخیره کولې غوښه به نه څښا کېدله خو دوی ذخیره اندوزي شروع کړه نو الله تعالی په غوښه د څښاوالي نظام راوسته اوس چې غوښه دی چې ته په یخ ځای کې ایښودي خو بېله خبره ده خو که په یخ ځای کې د کې نه ښودله نو غوښه څښا کېږي دا د انسان دپاره یو بهترینه غذا ده او بهترین خوراک دی نو الله به دا محفوظ ساته خو بني اسرائیلو غوښه خزانه کړه ذخیره اندوزي یې د غوښې وکړه نو الله ورته پې بیماري راولګوله نو ګوره څومره تاوان یې ځان ته ورسه او نورو خلقو ته هم تاوان ونه رساو یو بل حدیث هم ورسره دی وی که حضرت حوا علیه السلام نه وی نو بیا به ښځې د خاوند سره هم ټګی نه ګول په انسان کې د مور و پلار اثرات وي نو هغې خو ټګي نه ده کړې حضرت حوا علیه السلام خو شیطان وسوسه ورچوله او هغه ورته قسمونه وخوړل او په جرت کې خو هغوی چې ته د دروغې قسم اورېدلې نو چې په دروغه به ملا څوک قسم خوري نو ګمان یې پرې وکړو نو آدم علیه السلام ته یې ویل چې دې بوټي له به ګوتې یوسو دا د همیشوالي بوټي دی همیشه به یو د خدای هغه خبره ته یېره شوه دې قسمونو سره خو بیا هم د آدم علیه السلام د بوټي د ګوتو وروړو ذریعه حضرت حوا علیه السلام ولګېدل نو یې که حوا نه وې نو ښځې به خاوند سره خیانت نه وې کړی او که چېرته بني اسرائیل نه وې او دا غوښه یې نه وې خزانه کړې خوندي کړې نو غوښه به نه څښا کېدله دی بل خباست و بهر کې قومونه دي نو د دې قومونو یو بل سره او وادي تیح دي ټول په یو ځای دیره دي په یو میدان کې پراته دي یو بل سره یو ځای پراته دي خیمو کې پراته دي میدان کې پراته دي نو جګړه جوړه شوه چا وی دا سړی تا وجلی دی هغه وی نه دا د هغې قوم سړي وجلی دی ممکن و چې د دواړو قومونو په منځ کې پکې لوی اختلاف راغلی وي قرآن شریف کې الله وایي قتلتم نفسا دغه د مدینې یهودیانو ته وایي چې ستاسو مشرانو یو نفس مړ کړ یو سړی مړ کړ په خپلې سړی مړ کړ فدارأتم فیها او بیا پکې یو بل سره اختلاف جوړ کړ مړ هم په خپله کړ بیا هم په بل ورړو هغه وجلی دی او ده وجلی دی او ده وجلی دی لیکن پرېښودی مې چې ته الله وي والله مخرج ما کنتم تکتمون تاسو چې کوم شی پټو الله وي ما ښکاره کړه زړه کې دا رالل زړه کې خو الله خبرې اچوي حضرت موسی علیه السلام له رالل صاحب زمونږ سړی مړ دی مونږ له قاتل را پیدا کړه زه یې دله سینګ پیدا کړه وی ته الله ته سوال وکړه چې مونږ ته قاتل وکړه چې مسله ختمه شي او که الله مونږ ته دا قاتل ونه ښو نو دا خو لویه فتنه او فساد دوه قوم جنګېږي درې قوم جنګېږي او دا امت ټول تباه کېږي حضرت موسی علیه السلام الله ته درخواست وکړ چې الله د دې قاتل د ښکاره کولو یو بندوبست وکړه نو الله وی ډېره ښه ده نو دوی ته حکم وکړه چې تاسو یو غوا لالئ اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة یو غوا لالئ دا د الله حکم دی د ځان یې ونه وي ان الله یأمرکم الله درته اډر کوي اډر دی حکم دی ان تذبحوا بقرة غوا لالئ دوی پکې رالل دا مشران یا صاحبه دا څه کې ملنډې ټوقې کې اتتخذونه هزوا مونږ پورې ملنډې کې ټوقې کې د غوا او د مړي څه تعلق دی چې غوا لاله کو مونږ خو چې مړي جم دی که قاتل لا ته وښایه په یو طریقه مو قاتل نو د غوا او د قاتل د خونو څه فایده ده او د دې څه نسبت دی چې ته مونږ ته وایې چې غوا لاله که او ګوره یاد ساتئ دوی خو ټول عمر په فرعون قوم سره یو ځای تېر کړی په مصر کې د هغه مشرکانو سره یو ځای ژوند تېر کړی نو د هغې رسمونه رواجونه پکې راننوتي نو هغې به د غوا عبادت کو او د غوا به داسې عبادت کو چې غوا به ډېره لویه مقربه ګڼله لکه اوس هم هندوان د غوا ته په ډېر ښه نظر باندې ګوري تاسو ته پته ده په انډیا کې د قربانو په ورځو کې د مسلمانانو د هندوانو څومره جګړې کېږي دا هم په دقه کېږي چې مسلمانان قربانۍ کوي غواګانې حلالوي او هغې وایي چې غوا خو زمونږ یو مقرب شی دی غوا ته خو هغوی سجدې کوي هندوانو اوس هم دا قید او دا قانون دی په دې وطن کې پاتې شوي دي د دې مشرانو نه تپوس وکړئ ما خپله تپوس کړی د مشرانو ځکه درته وایم هغوی چې سهار پاسي د غوا سوټه راوالي نو هغه په کوي باندې مږي د غوا د سوټې دونه احترام به دلته چې کوم هندوان پاتې شوي دي سوټه به یې واغېسته او هغه به یې د کوي نه تاول او په کوي پورې به هغه د غوا سوټه مږله او په دیوال د پاسه به اوچت ځای کې مږله مجال شته چې د غوا د سوټې نه د هغوی غوښوې جوړ کړي یا سپیا کرې ته جوړه کړي او یا دې چېرته خرڅه کړي او یا دې ګنده ځای ته وغورځوي د غوا دونه هغوی احترام کوي د غوا ته د ډېر قدر په نظر ګوري او د الله پکې حکمت دا دی چې د غوا در باندې لالوم ولې ځکه بني اسرائیلو سره ژوند تېر کړی دی هغوی غوا ته د عزت او قدر په نظر خدای ورته وایي غوا ته نو زه تاسو هغوی سره هم ژوند تېر کړی دی هغه رسم در کې په دې رګونو کې پروت دی چې د غوا لاله کوي چې دا رسم هم ختم شي کم قوم چې چا سره یو ځای ژوند تېر کړي هغه رسمونه پکې راځي
زمونږ د قوم د مشرانو دلته هندوانو سیدل د هندوانو هغه رسمونه په مونږ په دې خلکو کې هم راغلي هندوانو به څه کول هغه رسمونه یې درته ښیم هندوانو به دا کول ما په خپله اورېدلي د مشرانو نه مې اورېدلي چې مړی به شو او کله به یې لمبه و د تختې حلوا به یې پخوله دا د هندوانو رسم دی اوس زمونږ خلک هم چې مړی شو لمبه یې د تختې حلوا پخوي چېرته نبي علیه السلام حکم نه دی کړی چې تاسو مړی لمبوئ نو دې خوا په تخته چې دې واچوئ حلوا پخه کړئ چېرته صحابه کرامو دا حکم نه دی کړی چې یاره تاسو مړی یو ځای کې لمبېږي حلوا پخه کړئ او نه صحابو دا کار کړی نه تابعینو دا کار کړی دی نه تبه تابعینو کړی نه سلفو صالحینو چا هم دا کار نه دی کړی خیرات کولی شي هر وخت کې کولی شي د خیرات دپاره نه د ځای څه خصوصیت شته او نه د مکان څه خصوصیت شته هر وخت کې خیراتونه کولی شي خو د تختې دا حلوا چې به دلته پخوله دا د هغه هندوانو رسم په مونږ کې را دننه شوی دی راننوتی دی په دې خلکو کې یا تختې ته به هغوی شمه او ډیوه بلوله چې کوم ځای به یې مړې لمبولې اوس هم بعضې خلکو کې دا رسم او رواج شته هلکه وي مړی شو او د تختې هغه کوټه کې وي رڼا کې شمه پکې بله کې ډیوه بجلی پکې بلې هلکه دا ولې وي دا روح دلته راځي نو چې تیاره ني او رڼا یې وته په دې دومره لویه لاره چې د لویې مقبرې نه راځي نو خیر دی که تیاره ده خو چې دلته رڼا دا چا ویلی چې روح دلته راځي روح خو نه راځي دا غلطې خبرې دي روح یا په سجین کې پروت دی که مردار دی که مردار دی نو روح په سجین کې پروت دی او که مردار نه نیکبخته دی نو روح په جنت کې پروت دی روح په علیین کې پروت دی خدای والی دی چې د دنیا د کړونو نه لاړ علیین ته او جنت ته او بیا تورنګلو ته راځي پاگل دی زه یو جنت ته لاړ شم او زه یو خشته باغ ته لاړ شم او زه بیا وایم چې نه زه تورنګلو ته ځم او زه دنیا ته ځم هغه تورې کوټې ته ځم چې کوم ځای لمبولی شوی یم خدای والی یم او چې په سجین کې پروت دی او فرشتو نیولی دی او وښکي وله شلی او دا سر وله ټکی نو هغې یې دې ته پرېږدي چې د لاړ شه د کور لږه د ښځې تماشه به هم وکړي داسې د خلکو رسمونه رواجونه دي دا رواجونه دي د خلکو ورونو ګورې دې رواجونو رسمونو هېڅ اعتبار نشته نو دا بعضې رواجونه د هندوانو دلته وو هغه رسمونه د خلکو د هندوانو سره یو ځای ژوند تېرو نو هغه رسمونه پکې را دننه شوي دي دقه رنګې بني اسرائیلو کې دا رسم وردن نه و چې د غوا به ډېر احترام کو قدر به یې کو ځکه فرعونیانو دا چل کو نو الله پکې دا حکمت و چې ودرېږه دا غوا لالوم اسم خدای دا مړی جم دی کولی شو ولې عیسی علیه السلام چې به چف نارې کړه او مړي ته به یې قم باذن الله نو فورا به مړی جم دی شو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یبرئ الابرص والاکمه ویحیی الموتی باذن الله چوپ پې نارې کړې برګې به هم جوړ شو چوپ پې نارې کړه لون به هم جوړ شو لون به هم جوړ شو مونږ څه خبر وګڼې دا بشیر جان ما وله بوتلي چې چوپ پې وکړه خو خیر هغه زمانه کې دی نو دې زمانه کې اوس هغه نشته نو چې چوپ به وکړې لون به جوړ شو برګې به جوړ شو مړي ته به یې قم باذن الله د الله په توفیق نو په بس نو دا خو الله کولی شوه خو د غوا حلالولو کې حکمت تا دی یو څو حکمتونه مفسرین نور هم نقل کړي دي یو پکې دا دی چې پرېږده چې د غوا حلاله شي چې دا تعظیم د خلکو د غوا دړه نه وځي ښه جناب نو وی تاسو غوا حلاله کې هغې وی ښه اتت مونږ په ټوقې کې د غوا او د مړي څه نسبت او د جمدي کېدو او د قاتل د پیدا کېدو او غوا خو ډېر معزز شی دی دا څه کې حضرت موسی علیه السلام ورته غصه شو ظالمان زه درته وایم ان الله یأمرکم دا د خدای حکم دی او تاسو وایئ ټوکې را پورې کې قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین زه د جاهلانو دا ټوکې جاهلان کوي ټوکې ټقالې مسخرې او ملنډې جاهلان کوي او زما د جاهلانو د صحبت او مجلس نام امان دی خدای مې د هغې د مجلس نام ساتي نو تاسو لا ما ته وایئ ته لو ټوکې او مسخرې کې زه د خدای نه سوال کوم چې خدای جاهلانو نه مې ساتئ هر وخت د خدای نه درخواست کوم نو چې د جاهلانو ملګرتیا مې نه ده خوښه هغې سره مې ناسته نه ده خوښه نو زه به د جهالت خبرې کوم چې څوک د جهالت خبرې کوي هغه ته خو جاهل وایي زه الله نه پناه نیسم خدای مې دې داسې نه کړي الله مې دې داسې نه کړي بس پوه شو ظالمانو دا خو د الله حکم دی او دا دونه معجزې م ولیدلې بیا پکې شک و شبهه کوئ وی ښه یو چل دی جي ټیک شو غوا به حلاله کړو خو مونږ ته غوا وښایه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الله نه سوال وکړه ځکه د الله حکم ته وی چې الله وایي چې غوا حلاله کړې دا به څنګه غوي دا سوال وکړه د الله نه حضرت موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده قال انه یقول الله تعالی فرمایي موسی علیه السلام ورته وایي انها بقره لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون وی دا غوا داسې ده چې نه بوډۍ ده او نه ځوانه ده نه بچی ده
او نه بوډۍ ده درمیانه غوا ده بس یو درمیانه غوا راونیسئ حلاله کې الله حکم کوي حلاله کې چې اوس پته ولګي سړی راجمدي کېږي او که نه راجمدي کېږي نو دوی خوړه کې دوه غلاګانې وې یو غلی په اړه کې دا و چې دا غوا حلاله نه شي غوا له ګوتې کوم ځای ورتلې په فرعونیانو کې اوسېدلي او دویم دا چې دا څوک مطالبه د قاتل کوي قاتل هم دوی کې دی دا خو به اوس مونږ خپل سړی به ښکاره شي دعوه هم په یو قوم وکړه په بل قوم هم وکړه په مختلفو قومونو دعوې کوو منځ کې چې غلا خو په دوی کې ده نو اوس خو یې خبره د خولې نه وتې وه ګنې غلا په دوی کې وه او الله هم راټینګول چې اوس پته راته ولګېږي په یو قوم دعوه کوئ په بل کوئ په اوس هم بعضې خلک داسې وي قتل یو وکړي او دعوې په نورو خلکو کوي نو تاسو په خلکو دعوې کوئ نو غله کې غلا و چې غلا خو په مونږ کې ده او دویمه دا چې غوا به څنګه حلاله نو بانې یې جوړولې نو بیا وله راغلل موسی علیه السلام ته چې ادعو د الله نه سوال وکړه د پروردګار نه ما لونها چې دا غوا رنګ راته وښیي چې رنګ به یې څنګه نو موسی علیه السلام ورته بیا د الله نه حکم کوي قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین دا داسې غوا ده چې تکه زیړه لو زیړه غوا به ورسره پیدا کړي پته به راته ولګي توره پیدا کېږي سپینه پیدا کېږي برګیم پیدا کېږي خړم پیدا کېږي او دا زیړه به څنګه پیدا کېږي او داسې زیړه نه فاقع لونها شوخه زیړه پیکه زیړه نه شوخه زیړه شوخه چې پوره زیړه یو پیکه زیړه به یې ښه نه وي لکه دا بادامي کلر شو مثلا او یو شوخه زیړه به او داسې شوخه زیړه به هم نه چې هغه رنګ یې خلکو ته بدې ښکاري تسر الناظرین چې سړی ورته ګوري نو سړی به ورته خوشحالي خو ډېره ښشته غوا ده یاره دا چې زما وي یاره ډېره مزېداره غوا ده یاره چې دا خو ما سره وي نو زیړه شوخ رنګ خو شوخ هم هغه بدنما رنګ نه چې د هر چا زړه ته پرېوځي نو دی بیا ګرځېدل نو درېیمه بانه یې جوړه کړه نو بیا رالل یا صاحبه الله نه دې سوال وکړه ادعو لنا ربک یبین لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون وی صاحب دا شیره باندې ګډوډ شو نو برا خو دې دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خبره کې به نکته چینی نه کوې چونو کې را به نه کې بس چې پیغمبر درته حکم وکوې ښه فورا عمل کوه دا بې ضرورته او فضول خبرې دي نو دین فضول سوالونه شروع کړل بني اسرائیلو نو دې نه څه معلومه شوه یو به د پیغمبر نه فضول سوالونه نه کوې یو خو دا معلومه شوه نو حضور پاک وایي که هر هغه یې رانیولې وی نال کړې وې دوی کار پرې کېده خو ځان ته یې په خپله خبره ګرانه کړه دویمه دې څه معلومه شوه انشاءالله وویل که انشاءالله نو وویل دا غوا به دې نه پیدا کړې نو هر کار چې ته کوې ورسره انشاءالله وایه نو ورته څه وایي وی ښه داسې غوا خو مونږ صاحب راته وښایه انشاءالله کوې نو قال انه یقول انها بقرة دا داسې غوا ده لا ذلول تثير الحرث لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها داسې غوا ده چې دا نه جوتی ده جوتی هم نه ده چې ارټ پې ګرځي او یا پې څوک یوې کوي او بار چې دی بار هم پې نه وړي بار هم پې نه دی ور شوی او لا شیته فیها لا شیته دوه معنی دي داغ هم پې نشته تکه زیړه ده او لا شیته عیب هم پکې نشته بیمار هم نه ده پوره روغه ده ټک ټوک نه کوي ټوخیږي نه طبق مبق به نه والي ټوخیږي به هم نه اوهو شی اوس به درته پته ولګي چې دا غوا اوس ته را پیدا کړي داسې غوا چې نه ځوانه ده نه بوډۍ ده تکه زیړه ده مزېداره خشته زیړه شوخه او دا درېیم شرط د هغې نه سخت شو خطرناک شو کمبخته خو یو غوا راونیسې که نه دا درېیمه پکې د هغې نه سخت شو چې دا به نه پټې ارټ تاوئ او نه به تسقي الحرث او نه به ځمکه شلی نه به پې کار شوي جوتي به نه کار به پې نه شوی دی او لا شیته فیها داغ به پکې نه ظاهر وي او نه باطن نو هر غوا چې زیړه به هم پیدا کړي خو پخپه خو به یې چېرته یو تور داغ که یو سپین خو به پکې وي شونډه کې خو به یې داغ وي که نه غوږ کې خو به یې داغ نه کوټې به هم پکې وي هغې څه وایي قالوا الآن جئت بالحق او دې نه په درېیمه خبره کولی نه شي که درېیمه خبره کوي ورته به وایي چې ښه دومره انچ اوچتی او دومره پټه پلنی بیا به ورسره څه کوي بیا خو یې بلکل نشي پیدا کولی او دومره پلنی او غوږونه یې دومره اوږدي او شونډه یې دومره اوږدی قصه ورته ګرانېده بس پوه شو صاحبه بس رښتیا خبره دې وکړه رښتیا دا نه چې ګنې دوی ته د غیب علم و یا دوی ته څه دغه و نه نه جي بس چې زمونږ کوم مقصد و هغې سره دې برابر خبره وکړه حق د واقعې سره مطابقت زمونږ چې کوم مقصد و چې غوا راته معلومه شي نو بس تا راته ټول اوصاف ذکر کړل او انشاءالله چې پیدا کوو ګرځېدل په غوا پسې دا غوا به اوس کوم ځای پیدا کوي نو په
یو سړی و په دا بني اسرائیلو کې ډېر زیات نیک سړی هغه چې کله مړ کېده یو ماشوم بچی ترې پاتې شي او یو غوی و بچی غوندې سخی و غریبانان نو ده دا غوا ته دا غوا دا بچی دا سخی را پوټینی او ځنګل کې پرېښودله او چې ځنګل کې کله پرېښودله نو اعلان یې وکړ وی یا الله دا بچی ما تا ته وسپارله زما یو بچی دی او چې کله هغه زلمی شي ابه دلته راځي الله دا به وله ورکوي دا په تا سپارلی امانت زه دې بره دې پورته علاقو ته یو ځل تللی نو هلته کې ما ته چا وویل لکه دا ځنګلې غرونه او یو دی دا هر چا خپل خپل غرونه یو خپل خپل ځنګل نو ما ته یقین وکړه یو سړي وي موږ بعضې څاروي په دې کې پرېښي چې دا اوچ څاروي بچی نه راکوزو بس هغه دې کې سري په خپله پکې لویږي وی داسې څاروي هم پکې شته چې هغه هلته بچی غټه شوي هم ده او لنګه شوي هم ده او بچي هم شوي دي په دې ځنګلونو کې چې کله مو ضرورت شي ورپسې لاړ شو بیا راکوز کړو نو ځنګل کې دا بچی پرېښود او پاللی وسپارله نو چې مړ کېده نو ښځې ته وایي چې دا بچی دی کله بالغ شو نو دغه ځنګل ته دی ولېږي نو ما الله سره یو امانت ښودی ګوره عقیده خو عجیبه ده که نه یقین محکم الله سره مې یو امانت ښودی دی نو دی به الله ته آواز وکړي او داسې به وایي ای د ابراهیم ربه ای د یعقوب ربه ای د ابراهیم ربه ای د اسحاق علیه السلام ربه او ای د یعقوب علیه السلام ربه زما پلار تا سره یو بچی د غوا امانت ښودی نو ما لې راکړه الله به یې ورکړي نو هغه هلک لاړ نو مقصې اواز چې بالغ شو اواز یې وکړو نو غوا وله راله نږدې وله راله او د پړي نه د مرۍ نه ونیوله او کور ته یې را روانه د دې مثال هم در کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هم د بني اسرائیلو یو قصه ذکر کوي بخاري کې شته بخاري شریف کې ده چې بني اسرائیلو کې یو سړي د بل سړي نه قرض وغوښته ورته یې کله به یې راکړې ورته یې په پلانکي تاریخ به یې در کوم کوم ځای به یې راکړې وی دلته به یې راکړې دلته به یې راکړې وی ګواه وی الله ګواه کو وی ضمانتي وی الله مې ضمانتي دی دې دپاسه وسکې د پاکستان مسلمان نو ښه هغه بني اسرائیلو پکې خباستونه هم ډېر دي قسم دی اوس دې مسلمان خو چې د مسلمان پیسه د خېټې لاندې کړه بس وي دا مې د مور پی دی ګواه راکوي ګواه الله دی ضمانتي راکا وی ضمانتي مې الله دی خو په پلان کې هر ورځ به دې ځای کې دله در کوم په پلان کې تاریخ په پلان کې ټیم وی دا در مې کړه چې خدای دې ګواه کو خدای دې ضامن کړو پاتې پکې څه پیسې ورکړه اوس چې پیسې ورکړې اتفاق ته ګوره حضور پاک فرمایي په هغه ورځ سیلاب راغی باران وشو سیلاب راغی او چې کوم ځای ورته خولی و نو هغه ځای کې اوبه بهږي اوس بره په غرونو باران شوی دی خوړ راغلی دی اوبه اوبه دي دا سړی لاړ یاره وره ځمه که چېرته هغه ملګري په کښتۍ کې را پورې وځي او ما له خپل شی راکړي نیټه مې پوره ده او یا که ما کښتۍ ومونته نو زه به ور پورې وځم خپل حق به ترې والم هغه سړي څه سوچ کړی دی چې ما خو الله ګواه کړی دی او ما خو الله ضمانت کې ورکړی دی نو د خدای سره خیانت خو نشم کولی نو هغه یو لرګی راواغېست اوس د کښتۍ ته چې پرې راشي او نه دی ورتلی شي لرګي یې راواغېست هغه یې دننه سوری کړ او هغه پیسې قرض یې راواغېست او په هغه لرګي کې دننه وربندې کړ لرګی یې پرې ډک کړ او د پاسه ورپسې لرګی بل ور ټک وه چې څو چاته پته ونه لګېږي او هغه لرګی یې راواغېست د دریاب غاړې ته راغی او د دریاب په دغه غاړه کې اوبو ته راوویشت الله وی ته مې ګواه کړې ګوره اوس ښه یقین دې ته وایي الله ته مې ضمانت کې ورکړې ټیم مې پوره دی ورځ مې پوره ده او سړي نشته اوبه راغلي دي نو خدای ما په دریاب ور وغورځولی هغه خپل حقدار ته یې ور ورسېد او وړه کې وایي که دا ور ونه رسېدې او اوبو یوړې نو نورې به ورکړو د هغه حق په دې نه خلاصو نورې به ورکړم چې بیا اوبه کښېني معذور یم خو یاره به دا یو چل کوم دریاب کې لرګي ور وغورځم نو دې راغې غریب اوس په دې غاړه ګرځي چې کښتۍ راشي چې ورشم او یا کار هغه چې ما له خپل حق راوړي ما خامې شو هېڅ خود نه ونه کړو دې کې ګوري یو لرګی دې غاړې ته راغی لرګی یې راوچت کړي چې دا خشاک خو به کور ته یوسم که خشاک به یوسم کور ته نور خو نه قرضدار یې ماله راغی نو اوبه وچې شوې نو چې کور ته لاړ او لرګی یې کور وغورځو خو دې مال دې راوړه ویل ښځې خوړ راغلی او سړی خو ما ونه لید د کښتۍ وه چې زه پورېږم نه راغی نو دا لرګي مې راوړه د خشاکه چې خوړ کښېني بیا به ورشم ته برګې راواغې خو چې لرګي دې ټس ورکړه پیسې پکې لاندې راووتې او مقه لرګي خدای را رسول بخاري شریف کې نبی علیه السلام فرمایي صحیح حدیث دی او ورسره کاغذ هم لیکلی پروت دی چې دا پیسې ما درو لېږلې الله مې ضامن کړی دی الله مې ګواه کړی دی او درو مې لېږلې الله به یې در رسوي چې هغه صاحب که لرګي مات که پکې ټولې پیسې را در ووتلې الله ولا رسول بیا چې خوړ ختم شو هغه سړی راغی نورې پیسې یې راوړې نورې وی تاله خو ماس یو شی را لېږلی و رسېدلې خو به ني وی رسېدلې دي ستا ختم وی ښه که ني دا یې نورې مې درته مجبور نو چې په الله د اعتماد وکړه درته به یې را رسوي بهر کیف هغه غوی راونیوله کور ته یې را روانه کړه مور ته یې وښوله غوا غټه ده خشتت زیړ رنګ یې وې هم هغه صفتونه دي پکې چې بني اسرائیلو ته الله کوم صفتونه ښولي دي
مورې دا به خرڅه کړو بچې خرڅه کا خو چې چا باندې خرڅی تپوس په ما نه کوې ګورې چې څنګه لاړل او سړي ورته وي او فرشته وله د انسان په شکل کې راغلی ورته وي د غوا خرڅی وي او پسو وی ته څه راکې وی زه خو دومره روپۍ در کوم وی ښه ده ټیک ته خو مور سره سلا کوم وی مور سره سلا مه کوه د دې نه زیاتې در کوم وی نه مور سره به سلا کوم وی مه کوه دې نه زیاتې در کوم یاره چې مور سره مې سلا نه کړې نو نه خرڅوم واپس له اوس دا سړی دومره نیک دی د مور تابعدار دی د مور داسې تابعدار دی چې څه به یې ګټل درې ځایه کول وي یو ځای به یې په ځان لګولې یو به یې په مور لګولې یو به یې خیرات کولې دا د مور د دعا برکت دی اوس مور ورته لپې لپې دواګانې کوي چې سا روزي بچی ته دعا کوي او چې ماښام راځي نو د خپل بچی ته دعا کوي د مور په دعا کې وروڼو دوه فایدې دي ګورې یو فایده پکې دا ده چې عمر به خدای زیاتوي چې مور ته چاته دعا کوي او دویمه فایده پکې څه ده مال به دې زیاتېږي دا مسله یاد ساته عمر او مال به یې دواړه زیاتېږي چې مور سره ښېګړه کوي او د مور خیال ساتي او چې څوک د مور خیال نه ساتي عمر به هم کمیږي مال به هم کمیږي بلکې بعضې علماو لیکلي چې څوک د مور پلان نه عاق شعاق وي اوو پشتو پورې به مال مخکې وي او دی به ورپسې وي غریب وي اوو پیړو پورې به هغه سپېرهتوب د په اولاد کې چلېږي دومره خطرناکه خبره ده نو ده به د مور خدمت کوو نو چې مور ته یې مورې او سړي خو دونه پیسې را کړي مې سلا به کوم زیاته یې کړې راته مې سلا به کوم نورې زیاته کړې وي بچي داسې معلومېږي لکه د هغه د ډېرو پیسو ده ورشه به بیا منډی ته بوځه خو ګورې ما تپوس ته بغیر به نه خرڅوې ښه هلته بیا ورته خلک هغې په ډبل پیسې ورکړو وی نه مور نه به تپوس کوم درې ورځې بوتلو پیسې به زیاتېدلې وی مور نه به تپوس کوم او سړی ورته وایي وی داسې کای زه فرشته یم او دا غوا خرڅه نه کې دا به په هغه چا خرڅی چې د دې سرمنده له د سرو زرو نه ډکوي په هغه چا به خرڅی د سرو زرو نه به ډکوي او غم یې مه کوه دا پیسې به ته میلاویږي د سرو زرو نه به یې دله ډکوي تا د مور خدمت کړی دی مور درته لپې لپې دعاګانې کوي هغه بس خوشحاله شو بني اسرائیل ګرځېدل غوی صحیح کړه یا لکه هغه ودروه خرڅې او چې آخر نه اوله نه یو ښه یې پورې وکتله هغه صفتونه پکې دي غوا وی خرڅې وي پسو خرڅې وی دا خو زه او موسی علیه السلام ته وخورئ بس دا ټیک ده وی دا خو زه خرڅوم خو دا سرمن به یې راله سرو زرو ډکوې او کاکا دا دومره پیسې وی نه خرڅوم دې نه کوم نه خرڅوم بس هغې مجبور د دوه قومونو جګړه پرې جوړېدله خپل منځ کې وله پیسې را تن کړې او هغه غوی ته په بیه واخېسته سرمن یې دله د پیسو ډکه کړه ولې دا د مور د خدمت اثر دی وروڼو ګورئ نن سبا زمونږ خلک مور ته په سپک نظر ګوري په چې واده وکړه که نه او بیزو یې کور ته راوسته بعد د بیزو د خپې شلنګ چې واورېده بیا په مور څه کوي بیا وایي مور الا او خور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی مور الا او خور بله وایي ښځه نعمت د خدای تعالی بیا ستا ښځه نشته ده کې قدر کې تعالی هم چې ته بیزوټی راله که نه خدای شته کړې ورته بیا نظر دې ماته وکړو اوسګارې ځکه په دې تمه کې چې ته بیزوټی راله وکړو بهر کې بشیر جان خاص سړی زموږ ورور دی دا خوشطبي ورسره کوم ډېر خلک الحمدلله نیکان صالحان دي چې د خپل ښځې خپل حق په خپله پوره کوي او د مور او د پلار خپل حق په خپله پوره کوي شکر الحمدلله دې کې خیر او برکت دی هغه له خو پیسې ورکړي د مور د برکت نه او دوی غوا لاله کړه چې حلاله یې کړه الله تعالی فرمایي فقل نضربوه ببعضها د دې څخه غوښه راولې دې مړي پورې وجنګه چې غوښه یې هغې راواخېسته او مړي پورې وجنګوله نو مړی جمدې شو چې جمدې شو وی چا وجلې نو چې کوم مخامخ ورته ولاړ ورواره وی ده وجلې سړی معلوم شو والله مخرج ما کنتم تکتمون الله راښکاره کو او الله وی دا کار مې ولې وکړه وی چې تاسو دا یقین راشي چې ګورې زه مړي جمدي کولی شم دا مې دغه جمدې کړه یو پکې دا حکمت چې مړي جمدي کول د غوا هغه تقدس هم دله نه ختم شو او قاتل هم پیدا شو او دوی له سزا هم ورکړی شو چې پیغمبر پورې ملنډې کوي او بار بار تپوسونه کوي کله چې پیسې د نه زیاتې لاړې شي او هلته هغه سړي د مور خدمت کو نو هغه ته د هغې بدل هم میلاو شو او بل چې په الله دې کوم شي وسپاره نو الله به یې درکوي دا ډېرې خبرې د دې نه معلوم دا د بني اسرائیل یو خباست